السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ او یوه ښایسته ورځ به مو پیل کړې وي. ملګرو بخښنه ډېره غواړم ځکه چې ما دا ډېر وخت کېږي په خپل چینل کې ویډیو نه ده اپلوډ کړې، ځکه چې ما یو څه مشکلات لرل. نو ګرانو ملګرو، په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم څنګه کولی شو موږ له یو ټلیفون نه بل ټلیفون ته اړیکې انتقال کړو یا هم کال انتقال کړو، خو مګر د ټلیفون کوونکي او د ټلیفون پورته کوونکي به مصرف نه کیږي. یعنې د هغه چا به مصرف نه کیږي چې ټلیفون کې خبرې سره کوي. مصرف به د هغه چا کیږي کوم چې دریم نفر ده، خو مګر د غلط استعمال اجازه نشم درکولای. دا طریقه به په غلطه لاره نه استعمالوي، خو که چا استعمال که هغه د هغه خپل مسؤلیت او خپلې غاړې به یې پې باندې. د دې طریقې ګټه دا ده ملګرو چې که چیرې زموږ په موبایل کې بیلنس نه وي او یا زموږ په موبایل کې د اړیکو پیکیج نه وي او یا موږ نه غواړو چې د بل چا په نمبرو او یا د کور په نمبرو زنګ ووهو، د دې لپاره دا طریقه ډیره مهمه ده. نو ګرانو ملګرو، که غواړئ چې دا طریقه ښه په تفصیل سره زده کړئ نو باید دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره خوښه کړئ او ویډیو نورو ملګرو سره شریکه کړئ. نو ملګرو طریقه نه اوږدوو، راځو طریقه شروع کول به دوهم موبایل خپل ملګري موبایل ته چې کله رالاسئ دلته به ولاړ سئ کال سیټینګ ته. کال سیټینګ به سیم کارت ورته سلیکټ کړئ، کال ډیوارټ ته به راسئ. کله تاسې کال ډیوارټ آل وایس کالونه چې تاسې ټول غواړئ م انتقالېږي، خو دلته زه ډیوارټ اف نو انسایر ته راځم ځکه چې دا د ټیم په واسطه سره هغه کېږي. اکټیو باندې کلیک کوم او دلته د خپل ملګري نمبر کې وږم کوم ته چې زه غواړم زنګ ووږم. نو دا دوم نمبر موبایل رقم دلته ماته سکینټونه راغلی 5 سکینټه 10 سکینټه تر 150 سکینټو پورې. زه دلته ټیم ورته عیار کوم. په 5 سکینټه خو بېل دغه پرته هم څوک موبایل نشي پورته کولی، خو تاسې 5 سکینټه وخت ورکئ تر څو 5 سکینټه دی ټلیفون نه کړي پورته او هغه نفر ته ټلیفون ولاړ شي. کال ډیوارټ وي نو انسایر اکټیویټډ فور ټلیفون، دغه د ملګرو کال انتقال سو. اوس زه راځم په خپل موبایل کې روپۍ ګورم، بیلانس څو ده کې بیلانس 3.10 افغانۍ دي. اوس کله زه ټلیفون وکم بیا تاسې ګورئ چې ټلیفون زه له چا سره کوم او پیسې د چا خوړل کېږي. دوهم موبایل ته راځم، اول موبایل ته راځم، کمره یې کلاو کوم. اوس زه د دغه موبایل نمبر تاسې ته درښیم. دا موبایل ما بل نفر ته انتقال کړی ده، د هغو سره به اوس ما ټلیفون وصل شي 5 سکینټو کې کمې نه کړو پورته. نو دا ډیره پیچلې طریقه ده، ډیره زبردست طریقه ده ملګرو، په دې هیله چې غلطه استعمال نه کوي. اوس زه راځم خپل نمبر وږم بیا وروسته هغه نفر ته ټلیفون انتقالېږي. زه د هغه نمبر مې په بل موبایل کې وږلی، په دغه کې خپل نمبر وږم ځکه چې په بل موبایل کې تاسې سیټینګ ولیدل چې زه سیټینګ ته ولاړم او کال فارورډینګ مې وکړو. دلته کمره خلاصوم، زه د خپل موبایل ته ټلیفون راکم، ټلیفون به د ما ملګري ته ورسي. ملګرو دلته د سره خط په مابین کې د یو کې کټ د بټن په برابر باندې کال دیوار ته ګورئ، دا هغه نفر ته ټلیفون انتقال سو. کله تاسې کال ډیوارټ پې ولیکل نو زنګ یې ما ملګري ته ولاړ. ملګرو ګوره د پیسو میسیج یې راته راواړول، پیسې د ما په موبایل کې 3.10 اوس 2.15 دي. وګورئ ملګرو، دغه د زما ملګري زنګ راووږه. نو ګرانو ملګرو اوس راځم، زه غواړم چې تاسو ته یې د بیرته کنسل طریقه در وښیم، په دې هیله چې په دغه طریقه باندې پوه سوي یاستئ او خوند مو ترې اخیستی
او په ښه لاره استعمال کوئ. دا ډېره زبردسته طریقه ده، ډېره پیچلې طریقه ده، خو مګر ښایسته چې زده شوه. د لاندې کمنټ کې ولیکئ. په ویډیو باندې مو سر نه سو خلاص، ما ته کمنټ وکړئ او پوښتنه وکړئ. انشاءالله دا ویډیو به بلې ورته زه په واضح ډول تاسو ته ډېره په ایزي اسانه طریقه به یې درته جوړه کړم. نو زه راځم د کنسل طریقه یې تاسو ته په بله ویډیو په دغه ویډیو کې ښیم. راځم سیټینګ ته. سیټینګ کې بیرته هغه خپل ځای ته ځم چې کوم کې ما کال انتقال کړی. کال سیټینګ ته ځم، دوم سیم کارت و کال ډیوارډ ته ځم. دلته یېرې زه تاسو ته چک کوم چې کومې شمېرې ته ما انتقال کړی دی. پلیز ویټ فیلډس دومره چک کوم چې کومې شمېرې ته ما انتقال کړی ده. اوس به دلته شمېره راوړی مو دغه د کال ډیوارډ وین ناټ انسایر in unsired 5 seconds for ټلیفون دغه نمبر دی. دا کته چې زه غواړم چې ډیکټیو باندې کلیک وکړم چې کنسل سي. کال ډیوارډ وین نو انسایر نو فارویرډ فور ټلیفون دغه د ملګرو ټلیفون کنسل سو. دا وه طریقه. هیله ده چې طریقه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. د نورو ښایسته ښایسته طریقو لپاره له موږ سره اوسئ. د موږ چینل سبسکرایب کړئ، زموږ ویډیو خوښې کړئ، له ملګرو سره شریک کړئ. السلام علیکم.